لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نو منافقان یو بل صفت نو منافق بل صفت دا دی چې کله د مسلمانانو خواته کینی نو مسلمانانو ته وایي چې موږ ستاسو ملګری یو، موږ ایمان راوړی دی. وإذا خلوا إلى شياطينهم او کله چې دی لاړ شي او جدا شي د خپلو شیطانانو سره قالوا إنا معكم دی موږ ستاسو سره یو. دا صفت دا نن سبا په من کې ډیر زیات دا صفت شته. د دې زمانه په مسلمانانو کې هم دا صفت دی. یو تو استعمال غره ما بل تو استعمال غره ما. دا د منافقت نه خدا. لہذا دا رضان نستل پکار دي دسی کردار جوړ کا چې خلک پتا به نړدو کنه شي. دا سه کردار جوړ کا او دا سه صفت پزان کې پیدا کا چې خلک پتا باندې د دورنګا ګمان چرته ونه کی. نو کله چې دا مسلمانانو سره ملاو شي قالوا آمنا واذا لقوا الذين كل چې ملاو شي دا منافقان د خلکو سره امنو چې ایمان راوړل دي قالوا وي آمنا من ایمان راوړل دي. واذا خلا يخلو دو معنی دی. یا په معنا د مزا باندې مزا يمزي. واذا خلو کله چې لال شي مزو په معنا باندې. او یا د خلا يخلو په معنا د انفرد ينفرد باندې راځي. واذا خلو واذا انفردوا کله چې جدا شي. نو واذا خلو کله چې جدا شي دا معنی دا. او اذا خلو کله چې لال شي نو دوه معنی صحیح دي. الى شیاطینهم شیاطین جمع د شیطان دا. شیطان چاته ویل کیږي؟ نو شیطان د شیطان موږ دوه معنی کو. یا خو د شیطان دی د شتنا یشتنو نه ضربه زیبو باب دی. شتنا یشتنو شیطان په معنا د بعد باندې. شتنا معنا بعد دم د الله د رحمت نه لري دی. د الله د رحمت نه لري دی. نو شیطان په معنا د بعید من رحمت الله د الله د رحمت نه لري. دویم یا د شاته یشویت شیشیتو نه دی. شات و یشیتو نو بیا په معنا د تلحب او د ور باندې او د لمبې باندې دی. او شیطان هم دا د ور نه جوړم دی په ور به الله تعالی سوځي دی معنا دا. د شیطان معنا علما کوي کل متمرد من الجن والانس والدواب. هر هغه سرکشه کدا پیری دی کدا انسان دی کسروي دی او چې سرکشو د شیطان ویل کیږي. نو کله چې د خپل شیطانانو سره ملاوي شي نو قالو دی ورته وینا معكم من استاسو سره یو. او د دې شیاطین مراد څوک دي؟ سادات او کبرا مشران خلکو. نو دی ورته چې تاسو خو پرون د مسلمانانو خواته ناس وي، تاسو د نبی اسلام مجلس کې ناس وي. نو قالو دی ورته وینا معكم بشک من استاسو سره یو. خو انما نحن مستهزئون انما یقینا نحن منغا مستهزئون. ټوغي کو په مسلمانانو پسې انما نحن مستهزئون انما نحن الساخرون. مستهزئون معنا ساخرون مسخره پسې کو موږ پسې خاندو. یو دا معنا دا. یو بل معنی هم شوی دا چې انما نحن مستهزئون معنا انما نحن مكذبون بما ندعى الیه. و موږ چې ستر بل لیکو موږ دغه تکذیب کو. مطلب دا زموږ خپل ذاتی کارو تلیو نور چې کوم دعوت راکې هغه سره نه منو. دای معنا دا استهزاء. الله وی الله یستهزئ بهم خنداو کی پدوی پسې. الله تعالی یستهزئ بهم وبخاندی پدوی پسې. الله پسې وخاندی. اقا تیر می چکم خبر وکړه په یو خادعون کی عدل ته مسپلای کا چې دا استهزاء. آیا الله استهزاء کوي؟ الله خاندی پچا پسې. هغه د متقدمین او د متأخرین معنا به یاد ساته. متقدمین وی چې الله تعالی د ځان د لپاره کوم صفت کړی د بس دا ټیک دی. الله تعالی استهزاء کوي څنګه کوي؟ زما او تاسو بشان استهزاء نه ده. دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی بعض خلک په قران مجید کې د بعض آیتونو تشریحګانې کوي. یو تشریح کوي یو خبره یو حتی رسي نو الته په د بل آیت نه انکار وکي. بل آیت نه به انکار وکي. لہذا کوم صفاتونه او کوم خبره چې الله په قران کې کړې دي باغې ایمان راوړه. دا د متقدمین معنا ده. او متأخرین معنا کوي چې یستهزئ او استهزاء الله نه کوي. دا خو صفت نه ده. معنی دا الله تعالی به د استهزاء بدل ورکړي. نو مشاکلتن دته ویل کېږي مشاکلت. لکه قران کې راځي وجزاء سیئه بمثلها ده کنه. وجزاء سیئه بمثلها. او د بدی بدله په بدی باندې وي. د بدی بدله په بدی باندې وي. مطلب یې سو د بدی به الله سزا ورکړي. معنا ده دلته مو الله یستهزئ بهم. الله به بدله ورکړي د خندا دوی لرا. دوه معنی دي. الله یستهزئ بهم الله تعالی به خاندي پدی پسې. دا استهزاء لپس پکې راغی. دلته یو سو الفاظ دي. یو ته وی سخریه. قران کې راغلي دي سخریه. موږ ته ملنډه وایو ملنډه. دا په اشخاصو پسې کېږي په سړو پسې کېږي. دا ګناه ده.
دا ډېره غټه ګناه ده. په چا پسې خندا کول، په چا پسې مسخره کول، چا غلط صفت بیانول، دا ګناه ده، غټه ګناه ده. دویم نمبر ته ویل کېږي استهزاء. دا استهزاء عامه ده، دا په خبرو کې هم خلک کوي. استهزاء په خبرو کې هم خلک کوي که نه؟ استهزاء په احوالو په کارونو کې هم خلک کوي. کار خلک کوي او دا پیښې میښې کوي پکې. او استهزاء په سړو پسې هم خلک کوي. یو استهزاء ده. دا دواړه څه ښه صفات نه دي. دریم نمبر شی دی مزاح، خوشطبي چې ورته موږ وایو. سخریا سړو پسې کول ګناه ده، استهزاء دا ګناه ده، مزاح جایز ده. مزاح د چا سره خوشطبي کول، خدا خوشطبي به هم سړی وایي لکه کې ډېره ناجایز ده، ډېره ځکه ناجایز ده. د سعید ابن العاص قول امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی، وی لا تمازه الشریف. کلی خبره کړله سړی وایي چېرې مزاح جایز ده، خو لږ د دې لیمیټیشن دی، د دې تحدید دی. لا تمازه الشریفه، وایي داسې کوه چې د شریف سړي سره او د ډېر بزرګ سړي سره او د ښه سړي سره ډېره مزاح مه کوه. ولې؟ وایي فیحقد علیک، د سترګو نه به پرېوځي. کلی نصیحت یې کړی دی، لا تمازه الشریفه فیحقد علیک، د شریف سړي سره ډېره زیاته خوشطبي مه کوه، ډېر مزاح ورسره مه کوه، د سترګو نه به پرېوځي. کله کله به ستا په ذهن کې یو سړی ډېر زیات ښه سړی وي، ته به چې دا خو به اړو غلطې خبرې نه کوي. سبا به ستا په منځ کې داسې ګډې وډې ووایي، ته به چې د ده نه خو هغه ډېر نیچلا سړی ډېر ښه ښکاري. او د ډېر نیکانو خلکو خوا ته، د شریف سړي خوا ته ډېره میزاني کول پکار. او بیا یې ولد دنیه، د رزیل سړي سره هم ډېره مزاح مه کول، یا بل باندې ډاډه شي. بیا رزیل سړي سره چې کله ته دا لیوني چې ګوره په لار روان یې، ته تې ځه ایسته ته نه وایي، خو که تا ورته لږ وکتل او چېرته جیب ته د لاس کړه او یا دې پسې ګزار وکړو، ځان دې کار بیا وکړو، د مچو مثال یې. نو د شریف سړي سره ډېره مزاح مه کوه، سپک به ورته ښکاره شي. د رزیل سړي سره ډېره مزاح مه کوه، نو بیا په تا باندې ډاډه کېږي. نوره مزاح جایز ده، نبي علیه السلام مزاح کړې ده، احادیثو کې راغلي. لکه زه نبي علیه السلام یو مزاح دا ده، او حدیثو کې 22 کرته مزاح د نبی علیہ السلام ذکر ده. 22 مزاحونه د نبی علیہ السلام په حدیثو کې ذکر دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی د خرباق نوم یې خرباق، او دغه لاسونه اوږده ډېر زیات. نبی علیہ السلام د ذوالیدین وایي، ذوالیدین په دې باندې خوشالېدو ګورې، خفه کېدو به پې نه، ذوالیدین لاسونه والا. او کله به ته ذوالشمالین وایي. یو سړی دا غوږونه غټ غوږونه او هغه ته به ذوالأذنین وایو، ذوالأذن یا ذوالأذنین، ای غټ غوږیا، دا به ورته وایو، دم د مینې د وجې نه. دریم نمبر یو باندېچا راغلی و، رسول الله یو کار مې درسره دی. څه کار دی؟ وایي دا خپل اوښ به دې رانه کې چې به دې چېرته لاړ شمه. نبي علیه السلام ورته اوښ راسه نشته، د اوښ بچی راسه شته. هغه ورته وایي ته راپسې خاندې، هسې وایي زه د اوښ غواړم. وایي د اوښ بچي باندې څوک تللی شي؟ بچی د اوښ نه پیدا سو، دا اوښ هم د چا نه پیدا ده که نه؟ هر اوښ دا اول بچی بیا تی اوښ جوړ شي. نو ویې خندل پسې. ګوره دا میزان نبي علیه السلام کړې ده. دین علاوه نبي علیه الصلاة والسلام حضرت انس رضی الله عنه فرمایي زما یو میرنی ورور ماشوم ابو عمیر، او نبی علیہ السلام به زمون کراغه او دغه سره ډېر زیات غب شپ لګاو، او هغه به په دې ګټونو کې پټېدو. نبی علیہ السلام به ګرځېدو دغه شانې، او په دې خوله کې به اوبه راغستې وې، دا سرپونه کولې به یې یو ورځ. او زما د ورور بلبله ساتلې وه. یو ورځ نبی علیہ السلام زمون کراغه دا خاموش ناستو. ویل دا ولې د ابو عمیر خاموش ناست دی؟ چا ورته ویل چې مرغه یې مړه ده. نو نبی علیہ السلام ورته وی په مینه کې یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر مرغه دې څه کړه؟ نو دای دا ماشوم نه خبره یې راوله چې دنه خبره استعیر شي، غب شپ وته لګاو. دا مزاح جایز ده. یو علیه الصلاۃ والسلام هغه یو بډای و، رسول الله ته ویل د الله نبی سوال وکړه چې قیامت کې زستا په گاون کې یم، ستا په گاون کې اوسېږم. نبی علیہ السلام ته تا ته پته نشته بډایګانې به جنت ته نه داخليږي. بډای جړه بنه شوله، روانه شوله، وای ښه مونږ سي دا دومره ځان کړو چې مونږ جنت ته نه ځو. نو نبی وایو چې بډایګانې به نه ځي، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، من به دا خزي نوی پیدا کو چې قبر نه را پاسو دا به نوی خزي، فجعلناهن ابکارا، دا بالکل جنکی بډایګانې بني، مطلب جنکی وي. نو تاسو به الته جنکی جوړیږي، نو بیا ډېر زیاته خوشاله شول بډای. دا د نبی صلی الله علیه وسلم مزاح وا. خو ما د نبی علیہ السلام ذکر دی. نو صحابي تپوس کړی دی، الله نبی ته خو زمونږ سره غب شپ لګ ډېر زیات لګي، د مزاح را سکے دا ولې؟ نو رسول الله ورته ویل چې لا اقول الا حقا، زه چې کوم خبر کوم دا به ټیکی، دا به تاسو در خنداخ کړه کیږي چې حقیقت یې ولټوي، دا به ټیک ټاک خبري، او دا کم چې ما ویل وی ګورې دا بالکل ټیک ټاک خبري دي. لا اقول الا حقا. نو د مزاح لپاره دوا شرط دي. یو دا چې دروغ وبکې نه. بعض خلکو کې دا یو بیماری، چې څوک ورته خوب بیان کړي، د پاټیم کې خوب جوړي استوي، دا خوب معاملې دلې ده. که څوک چرته یو واقع بیان کړي، دا بس پاټیم باندې واقع بیان کړي. که څوک یو مثال وي، دا په پاټیم کې مثال جوړي، دا ګناه ده. او دویم نمبر دا ده چې دا بل لګي ډېر بنئ، مزاح چې کله ډېر شي، ډېر خندام نه ده، غزړه بیا وجني، نو بیا بالکل جایز ده.
الله یستهزئ بهم، الله تعالی به خاندي په دوی پسې، یعنی د خندا بدله ورکړي دوی لرا. ويمدهم فی طغیانهم یعمهون، ويمدهم مهلت ورکړي دوی لرا، یا ويمدهم زیاتی دوی لرا فی طغیانهم، فسرکشی د دوی کی زیاتی کې الله تعالی دی بسرکشی کې. یعمهون چې دی به حیران او پریشان ګرځي. مد یمد مدن دو معنی دی قرآن کې، یو مد یمد مدن د امحال او د مهلت په معنا باندې راځي، و یمدهم الله مهلت ورکړي دوی لرا فی طغیانهم فسرکشی کې، یعنی ګناه کوي خو الله نه رانیسي. اخري ان بطش ربک لشدید، یو د بیا راونیسي. دیم دا مد یمد مدن زیادت ته ویل کېږي، و یمدهم الله زیاتی دوی لرا، زیات والے کوي دوی لرا فی طغیانهم د دې په سرکشی کې. سرکشی کوله اضافه کوي، دا نسبت الله ته مجازن دی. ګوره سرکشی دوی په خپل باندې زیاتای، مخ به ختم الله کې یخ ناس وي په خبره باندې پوه شوی. یعمهون چې دی به حیران او پریشان بګرځي. یعمهون معنا شوی دا یترددون فی الضلاله، حیران او پریشان به گمراهی کې. یا یعمهون په معنا د متحیرون باندې، متحیرون. او یو معنی دا شوی دا یعمهون معنا یکبون علی رؤوسهم فلا یبصرون، الله به پر سرون مې نسکور کې سبب ویني نو قیامت ته مراد ده چې قیامت کې بیا نسکور وي. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. یو فرق پکې یاد کا چې دلته یو ده عمین یو ده عمهن، دې کې فرق ده. عمین او عمهن، یو عمهن ده په هی باندې، یو عمین ده په یا باندې. د عمین تعلق د سترګو د ړوندوالي سره ده، او د عمهن تعلق د زړه د ړوندوالي سره ده. لکه سورۃ حج آیت نمبر 46 کې براشي فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. سترګې نه ړندېږي، انها لا تعمل الابصار، سترګې نه ړندېږي. ان کې سترګې ړندېږي کنه، وګونه ړندېږي، کړه ړندېږي، سترګې ړندېږي. سترګې پټې شنو خلک ړوند شي. او الله سوي لا تعمل الابصار، سترګې نه ړندېږي، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هغه زړونه ړندېږي کوم چې پس کې دي، پسینو کې دي، دغه تعمهن ویل کېږي. ایو د عمین تعلق بیا د عام سترګو سره ده. یو ته بصارت وي، یو ته بصیرت وي. بصارت د سترګو سره تعلق ساتي، بصیرت د زړه د سترګو سره تعلق ساتي. ويزيدهم ويمدهم في طغيانهم، امام مجاهد معنا کړی دا ويزيدهم في طغيانهم، د دې سرکشي زیاتې. یعمهون چې حیران پریشان بګرځي. اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى، اولئک دا خلق دا کم صفات چې بدی کړي، الذين خلق دې اشتروا الضلاله بالهدى، اختاروا الضلاله بالهدى، استحبوا الضلاله بالهدى، خو خکړه دا گمراهی په هدایت باندې، منتخب کړه دا گمراهی په هدایت باندې. اشترا ستوي لیکيږي بدل الثمن واخذ المبي، پیسې ورکول مبيع غستل، دته ویل کېږي اشترا. او د ازدادونه د کله د خرڅولو په معنا باندې استعماليږي او کله د اغستو په معنا باندې استعماليږي. اغستلو تم اشترا او خرڅولو تم. دلته مراد د بدل الثمن واخذ المبيع نه ده، دلته د تجارت مراد نه ده. د اشترا او زلاله معنا ده اختاروا استحبوا، چې غوړه کړل وای غستله گمراهی په هدایت باندې، گمراهی لري کړل هدایت یې واغستو. د دې اشتراء او زلالت سمانا ده. ابن کثیر او امام رازی پنځه معنی کړي دي، خولي معنی. و دې مطلب دا دی چې یو دا چې انتقلوا من الهدى الى الضلاله، د هدایت نه گمراهی ته منتقل شو. یو دا معنی ده اشتراء او زلاله معنا انتقلوا من الهدى الى الضلاله، د گمراهی نه رال چیرته هدایت ته. دوی معنی ده انتقلوا من الطاعه الى المعصيه، د اطاعت نه معصیت ته منتقل شول. درېمه معنی کړي ده چې انتقلوا من الجماعه الى الفرقه، جماعت پر خودو او په فرقو کې دي شو تقسیم شول، دای مراد ده. سلورم معنی کړی دا انتقلوا من الخوف من الامن الى الخوف، د امن لاړل چرته يرتا، اسلام پر خودو منافقت يرتا لاړل. او اخر معنی کړی دا انتقلوا من السنه الى البدعه، د سنت نه بدعت لاړل. دقه معنی دا. خدلته یو سوال ذهن ترازی چې دا بحث د منافقانو ده، او د زلالت نه مراد کفر ده، او د زلالت نه مراد معصیت ده او زلالت وغیرہ، او د خدا نه مراد ایمان ده. د دین خو معلومه ده شو چې د منافقانو ایمان ورکو گمراهی په واغستله. د منافق څخه ایمان نه، څنګه ایمان ورکو؟ چاته جواب معلوم ده؟ د منافق څخه ایمان نه او د ایمان ورکو گمراهی په واغستله، کو پر واغستو. جواب ده
چې حدیث کې راځي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر ماشوم مسلمان پیدا کیږي. د دې منافقانو سره فطری ایمان وو، فطری ایمان سره وو. هر ماشوم چې پیدا کیږي کدا د يهودي بچی دی او کدا عیسائی بچی دی، دا د مسلمان په دایره کې د اسلام په دایره کې پیدا کیږي، دا مسلمانی. کومور پلار ته يهودي او عیسائی مجوسی جوړ کی مشرک ته جوړ کی، نو هغه فطری ایمان لري کو او گمراهی کسبی گمراهی زلالت واغستلا. الله فما ربحت تجارتهم، ګټونه کړلا د دې تجارت، دا تجارت یو کو ګټونه کړلا. ګټه تجارت نه کې ګټه تاجر کوي. فما ربحوا فی تجارتهم دې اصل کې دا نسبت ته مجازن. فما ربحت تجارتهم، تجارت ګټونه کړلا. وما كانوا مهتدين، او نه پسم لار باندې وما كانوا مهتدين، لمخ کې نه پسم لار باندې. مطلب تجارت کې سړی ګټه کوي او کله پکې تاوان کوي، نو دلته ګټونه کړلا نو خیر دې بلځه بچرته ګټه وکي. دا پر تجارت اصول لیکل سره ګټه کوي کله تاوان کوي. جواب دار چې نه، دی اړو د تجارت په اصول پويږي نو ټول عمر به تاوان کوي. نو ما كانوا مهتدين، او نه په سم لار باندې مخکې نه روانو چې ورسته به پوي شي. نه دا خوالي اړو چانس د دې نشته دی.